السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده د برقي سامانالاتو د واټ معلومولو په رابطه باندې ده چې تاسې څنګه کولی شئ په خپل کور کې د برقي سامانالاتو واټ معلوم کړئ د ساعت له نظره، د ورځې د نظره او د میاشتې له نظره، چې تاسې د څومره مصرف په ورځ کې کوئ، څومره په میاشت کې کوئ، او بیا دغه واټ تاسې څنګه کولی شئ په یونټ باندې کنورټ کړئ. نو زموږ موضوع تاسې وینئ په دې وایټ بورډ باندې هم د کور د برقي وسایلو د واټ مصرف معلومولو په رابطه باندې ده. مثلا ستاسې سره په کور کې دغه شپږ قسمه یا 15 قسمه برقي وسایل دي او تاسې دغه په کور کې استعمالوئ، نو تاسې څنګه کولی شئ د دې ټوټل واټ او د دې ټوټل یونټ معلوم کړئ، هم د ورځې او هم د میاشتې. مثلا زموږ سره یو واټر پمپ دی، دا په ورځ کې موږ د دې واټ دی 1500 واټ او په ورځ کې دا موږ 2 ساعته لګو. نو 1500 به تاسې ضربوئ په 2 کې ستاسې د موټر د ورځې مصرف د 2 ساعتونو 0 واټه دی. بیا ستاسې سره 10 عدده بلپونه دي چې د یو بلب واټ او مصرف چې دی 15 واټه دی. نو ستاسې دغه 15 به په 10 کې ضربوئ چې تاسې 10 بلپونه په کور کې استعمالوئ، نو دا 15 به په 10 کې ضربوئ، نو ستاسې د دې 10 واړو بلپونو د پی ساعت مصرف چې دی 1.5 واټه دی. بیا تاسې دغه بلپونه چې دي 8 غنټې یا 8 ساعته په کور کې لګوئ، نو دا 8 به په 1.5 کې ضربوئ په 1.5 واټه کې، نو ستاسې ټوټل واټ د 10 بلپونو دا 1200 واټه راغی د مطلب د 8 ساعتونو. دلته دریم ستاسې سره 4 عدده پکې دي چې د دې واټ دی 160 واټه او ستاسې سره دا 4 عدد دي، نو دا 160 دا به په 4 کې ضربوئ، ستاسې د پکو د پی ساعت واټ 640 واټه دی. کله چې تاسو په ورځ کې 20 ساعته یا 12 ساعته، دلته موږ 20 لیکلي، مطلب تاسو 20 ساعته په ورځ کې استعمالوئ، نو 640 دا به په 20 کې ضرب کړئ، نو دلته ستاسې د پکو د 20 ساعتونو په ورځ کې د دې واټ مساوي کېږي د 2800 واټه سره. څلورم ستاسې سره یو تلویزیون دی چې یو عدد تلویزیون دی چې د دې واټ دی 120 واټه او دا تاسې په ورځ کې 6 ساعتونه استعمالوئ، نو تاسې به 120 واټه دا په 6 ساعتونو کې ضرب کړئ، نو ستاسې د تلویزیون او د 6 ساعتونو مصرف مساوي کېږي د ورځې د 220 واټه سره. بیا ستاسې سره فرج دی چې یو عدد دی او د دې واټ 250 واټه، نو دا په ورځ کې تقریبا 14 ساعته د کار او فعالیت اجرا کوي. نو کله چې تاسې د 14 ساعته به راولئ، نو په دغه 250 واټه چې د فرج د پی ساعت مصرف دی په دې کې به ضرب کړئ، نو ستاسې د فرج مصرف د 14 ساعتونو مساوي کېږي د 4000 واټه سره. بیا راځو تاسې چې کله دا ټوټل واټ د هر یو برقي سامانالات دلته موږ ټوټل واټ دا جمع کوو، نو زموږ ټوټل واټ مساوي کېږي د 19920 واټه سره. کله چې مونږه 19920 واټه په لاس رال، نو کله چې دا مونږه بیا کنورټ کوو کیلو واټ ته، نو دا به په 0 باندې تقسیموو. کله چې مونږه دا په 0 باندې تقسیم کو، نو زمونږه کیلو واټ مساوي کېږي د 19.2 کیلو واټه سره. دا کیلو واټ چې دی زمونږه په ورځنی مصرف دی، نو مونږ چې کله دا ورځنی مصرف دا پاور تاړو، نو زمونږ دا کیلو واټ هوبهو چې دی همدغه پاور سره برابرېږي، مطلب 19.2 دا مساوي کېږي د 19.2 پاور سره. 19.2 کیلو واټه دا مساوي کېږي د 19.2 پاور سره. بیا چې کله مونږ پاور یونټ تاړو، همدغه 19.2 پاور چې دی دا مساوي کېږي د 19.2 یونټ سره. دا زمونږ د ورځې مصرف شو. کله چې دغه مصرف بیا مونږ د میاشتې تاړو، نو 19.2 دا په 150 کې ضربوو، ځکه چې میاشت 150 ورځې ده، نو دا به چې کله مونږ په 150 کې ضرب کړو، نو زمونږ یونټ مساوي کېږي د 291.8 یونټه سره. کله چې زمونږ دغه مصرف په میاشت کې راغی 591.8، نو د دې نه وروسته بیا زمونږ پیس دی، مطلب دولتي پیس دی، بیل دی. نو کله چې زمونږ د کلي مطابق چې کوم پیس دی یا بیل دی هغه 3.5 افغانۍ دی، نو مونږ به دغه 591.8 دا به ضربوو په 3.5 کې، نو زمونږ د میاشتې مصرف افغانۍ چې په مونږ باندې کوم د برق بیل راځي هغه مساوي کېږي د 2000 افغانو سره. نو په دې طریقې سره تاسې کولی شئ اوله کې د کور برقي سامانالات دا د یاداشت کړئ، او د هغې نه وروسته واټ یاداشت کړئ، د واټ نه وروسته څو ساعتونه چې تاسې چلوئ هغه یاداشت کړئ، او دا کوم واټونه چې دي په هغه ساعتونو کې ضرب کړئ، او د ساعتونو نه وروسته چې کوم یو ټوټل د دې راووتل هغه ټوټل د ټولو برقي سامانالاتو دا به سره جمع کړئ، او د جمع نه وروسته بیا به ستاسې چې کوم دی
هغه واټ راشي او د واټ نه وروسته بیا تاسې بیا کیلو واټ ته کنورټ کوئ د کیلو واټ نه بیا وروسته تاسې پاور او یونټ ته کنورټ کوئ نو په دې طریقې سره تاسې کولی شئ د هر قسم برقي سامان آلات چې په کور کې استعمالوئ د دې واټ معلوم کړئ او د دې محاسبه وکړئ نو دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.